سلامونه او نیکې هیلې الله تعالی دې روغ او صحتمند اوسئ. تاسو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځ درس موضوع مو د پښتو ژبې دوه توري الف او الف مد ده. موخه د نن ورځ درس مو دا ده چې قدرمن زده کوونکي د دغو تورو شکل، غږ او املا سره بلد شي. قدرمن ښوونکو د دغه لپاره چې زموږ ماشومان د دغو تورو شکل سره ډېر ښه بلد شي، ښه ده چې هغه زده کوونکي چې نومونه یې په الف او الف مد پیل کیږي د هغو څخه د هغوی نومونه پوښتنه وکړو، بیا د هغوی نومونه تختې په سر ولیکو او لومړی تورې ورته حلقې کړو. دغسې دا زده کوونکي پوهېږي چې موږ نن ورځ درس څه شی ده. د بېلګې په توګه هغه زده کوونکي چې نومونه یې په اول پیل کیږي، مثلا احمد کیدای شي اوس زموږ صنف کې کله مو چې نومونه ولیکل اوس یې حلقه کوو، یا هم زده کوونکو ته وخت ورکوو چې راشي تختې په سر او دا حلقه کړي. پس له دې چې حلقه کړل اوس ورته وایو چې زموږ درس نن ورځې درس چې ده الف مد او الف ده. داسې زموږ درس معرفي کیږي. اوس د دغه لپاره چې زده کوونکي د دغو تورو غږ پوه شي، موږ هر توری غږ ورته معرفي کوو او ورته مثال ورکوو. د الف مد لپاره کوم ستونزه نشته، ځکه الف مد چې ده تنها یو غږ لري، هغه آ ده او همیشه یا تل د جملې په سر کې راځي. اصل ستونزه چې ده دلته د الف غږ ده، ځکه الف غږ څنګه چې تاسو پوهېږئ هغه درې آوازونه لري. ا که زوارو لري، ا که زیرو لري او او که پیشو لري. دغه درست معلومات موږ زده کوونکو ته ورکوو چې که الف زوارو لري داسې ا کېږي، که زیرو لري ا کېږي او که پیشو لري او کېږي. ورته مثال هم ورکوو په کلمو کې. مثلا خپل احمد چې ده دلته احمد دغلته زور لري چې موږ یې نه لیکو، اما دا چې ده زور ده احمد. یا په زیر لپاره هم مثال ورکوو اکرام. دا د زیر لپاره او د پیش لپاره هم مثال ورکوو لکه او مید. پس له تشریحاتو دا ډېر ښه ده چې یو بل فعالیت زده کوونکو سره وکړو، تر څو نور هم مطمئن شو چې زده کوونکي دغه توري په صحیح توګه پیژندلی، یا دغه الف توري تفاوت په صحیح توګه پیژندلی. دا فعالیت څرنګه ده؟ هغه موږ زده کوونکو ته وایو کله چې دوی ا غږ واورېده خپل لاسونه جګ کړي، او کله چې ای واورېدل لاسونه ټیټ کړي، او کله چې او واورېدل لاسونه داسې مخکې ونیسي. د بېلګې په توګه مثلا موږ وایو احمد، نور زده کوونکي لاس جګ کړي، او که دا کار یې صحیح وکړو موږ یې تشویقوو او هغه کلمه دلته لیکو. کوم بخش کې؟ په مد بخش کې احمد کې. چون موږ سره ځای کم ده نور موږ تر ده ځای ادامه ورکوو. که تاسو سره وخت وسي او ځای هم ډېر وسي، ښه ده چې دا تر آخره دا جدول نور هم وکړئ او ادامه ورکړئ، او یا هم کولی شئ چې دغه جدول مخکې له مخکې چمتو کړئ او تختې په سر یې څه کړئ نصب کړئ چې تاسو کار اسانه شي. پس له دې چې زده کوونکو د تورو غږ او شکل سره بلد شول، اوس یې وخت ده چې ورکوو چې صنفي فعالیت ولرو. دا صنفي فعالیت څه ده؟ موږ زده کوونکو ته یو جدول داسې باسو، یا هم جدول مخکې له مخکې چمتو کوو او هغوی ته ویشو. په دغه جدول کې هغه توري دي چې په الف او الف مد پیل کیږي. تاسو زده کوونکو څخه هیله وکړئ چې هغه توري چې په الف دي هغه حلقه کړي، او هغه توري چې په الف مد دي هغه ټیک مارک کړي. دغسې زده کوونکو څخه هیله کوو چې هر توري چې الف ده داسې حلقه یې کړي، او هغه توري چې الف مد ده ټیک مارک یې کړي. پس له دې چې زده کوونکي خلاص شول، زوی زده کوونکو کارونه ګورو، او کوم زده کوونکي چې ستونزه درلوده ډېر په مهرباني هغوی ته مرسته کوو چې نور هم هغوی د دغه تورو شکل توپیر پوه شي. په پای کې اوس د زده کوونکو سره د دغه الف او الف مد تورو لیکل یا املا کار کوو. د املا لپاره ډېر ښه ده چې قدرمن ښوونکی لومړی دغه توري ډېر په ورو ولیکي او زده کوونکو څخه هیله وکړي تر څو د دغو لاس حرکت ته توجه وکړي. مثلا دغلته یو نقطه ده، دغه ځای نه پیل کېږي، دغسې الف راځي او دلته ختم کېږي. که کتابچه خط خطي اوسي اما خط په سر ورته وایي ختمیږي. او داسې هم الف مد الف په شکل ده، صرف تفاوت دغه یو مد ده چې دغه ځای راځي دغسې. پس له دې چې تاسو شکل ورته ښکاره کړئ، زده کوونکو ته ووایئ راځئ
اوس یو ځای دغه شکل موږ او تاسو په هوا کې باسو. د دغه کار لپاره ډېر ښه ده چې قدرمن ښوونکی خپل شا زده کوونکو ته مخ تختې ته واوروي، ځکه دغه که مخامخ وباسي تاسو ورته آینې غوندې ښکارئ او ممکن چې زده کوونکي اما توری غلط وباسي. نو داسې په شا ورته تاو شئ او توری په هوا کې وباسئ، الف او داسې هم الف مد. بیا تاسو کولی شئ مخ تاو کړئ او زده کوونکو کارونه ارزیابي وکړئ چې څه رقم آیا هغوی صحیح باسي په هوا کې او که نه باسي. د تختې مخ نه کولی شئ چې هغو کارونه وګورئ. کله چې دا کار خلاص شو، اوس زده کوونکو ته وایي راځئ ښایي د میز په سر ولیکو، ځکه وګورو چې میز په سر هغوی د څه رقم لیکي. په همدغه وخت کې تاسو هغوی د کارونه ارزیابي یا نظارت کړئ چې آیا میز په سر صحیح باسي که نه. پس له دې چې دا کار خلاص شو، اوس یې وخت ده چې زده کوونکو ته وخت ورکړو چې هغوی د دغه توري په کتابچې کې ولیکي. اما د دغه کار لپاره ډېر ښه ده چې موږ توري د نقطې په شکل هغوی ته ورکړو او هغوی څخه هیله وکړو چې دغه نقطې وڅاري. یادونې وړ ده تاسو کولی شئ دغه نقطې په شکل توري چې دي د افرن ویب سایټ یا هم د دغه ویډیو څخه ډاونلوډ کړئ. مخکې مونږ چمتو کړي دي. نور صرف تاسو دغه زده کوونکو ته وایئ چې دغه توري یو بل سره داسې وصل کړي. د الف مد هم داسې. پس له دې چې دا زده کوونکو نیم صفحه یا یو صفحه وګورئ تاسو څومره وخت لرئ چې دا کار یې وکړئ. اوس وخت ده چې زده کوونکو ته د کور دنده ورکړئ. د کور دندې لپاره تاسو زده کوونکو ته وایئ چې یو صفحه الف او یو صفحه هم الف مد بدون د نقطې یا بدون د کوم بل مرستې څخه خپل کتابچو کې ولیکي. بله ورځ تاسو هغوی د کار وګورئ، که ستونزه درلودله ډېر په مهرباني ورسره مرسته وکړئ. مننه کوم ستاسو توجه څخه. ښه وخت ولرئ.